د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل فیسبوک باندې لیکلي نن د خپل یو دروند فاک نفسه او په خپل خلکو او وطن مین قدر او د خپل نږدې ملګری قاضي القضات محمد یوسف حلیم په ناڅاپي وفات سخت خواشینی او غمجن یم. ارواښاد یوسف حلیم د افغانستان په بیلابیلو دورو کې په ډیر صداقت او ایماندارۍ دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تنقین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې ډیره لویه ونډه درلوده. د ناڅاپي مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بوله. د کورنۍ او دوستانو ته د زړه له تله تسلیت وړاندې کوم او ارواښاد ته د خدای تعالی په دربار کې د جنت الفردوس دعا کوم. همدارنګه له موقع نه په استفادې د هغو قربانیانو کورنیو ته هم تسلیت وړاندې کوم چې د هیواد په وروستیو بیلابیلو طبیعي او تروریستي پیښو کې یې خپل نږدې عزیزان له لاسه ورکړي دي او د خدای تعالی په دربار کې د دعا لاسونه لپه کوم چې هیواد ته موصوله امن او سوکالي په برخه شي. د جمهوریت د وروستۍ دورې قاضي القضات محمد یوسف حلیم د متحده عربي اماراتو د کډوالو په یوه کیمپ کې د زړه حملې له وجې مړ شو. هغه له تېر یو کال راهیسې په دې تمه و چې بل کوم هیواد ته لاړ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه. ښاد اوسئ.